ګرانو ماشومانو السلام علیکم. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشاله وئ. راغلی وئ چې نوی درس ته غوږ ونیسئ. د موږ نوی درس به څه وي؟ فکر وکړئ. سوچ وکړئ چې نن به مې د څه شي په اړه تاسو ته یو ښکلی درس جوړ کړی وي چې تاسو فکرونه خلاص شي او نور څه هم زده کړئ. د نن نوی درس څنګه چې په تصویر کې ګورئ په حیواناتو پورې اړه لري. حیوانات خو پیژنئ. موږ دوه رقمه حیوانات لرو، اهلي او وحشي. اهلي هغه حیوانات چې موږ ګټه ته اخلو او وحشي هغه حیوانات چې موږ ترې ډاریږو، په ځنګل کې ژوند کوي. نو نن به بیا هم خپل نوی درس په څه شي پیل کړو؟ تاسو ووایئ یو ځای. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس، په خپله مبارکه کلمه. د موږ تاسو د نوي درس لومړی تصویر د چرګ او چرګې تصویر دی چې په انګلیسي کې ورته هین وایي. دا حیوان چې ګورئ چرګ دی، چرګ او چرګه. هغه چې هګۍ اچوي موږ ورته چرګه وایو، او دا بل چې غټ کاکل لري او ډیر ښایسته دی دا چرګ دی. د دې حیوان هم هګۍ خوړل کیږي، هم یې غوښه خوړل کیږي، او د بڼکو نه یې هم ګټه اخیستل کیږي. او دا بل ښکلی تصویر چې تاسو وینئ دا د توتي تصویر دی چې خلک یې په کورونو کې ساتي. توتي او په انګلیسي کې ورته پیروت وایي. پیروت په پښتو کې ورته شی وایي؟ توتي وایي. دا هم په کورونو کې خلک ساتي او توتي کولی شي چې خبرې وکړي، وغږي. دا ښکلی حیوان چې وینئ دا رنګارنګ بڼکې لري، ډېر ښکلي رنګونه لري. په پښتو کې ورته طاووس وایي او په انګلیسي کې ورته پیکاک وایي. دا هم اهلي حیوان دی او په ځینو کورونو کې ساتل کیږي. او په دې بل تصویر کې تاسو ګورئ هیلۍ ده. هیلۍ هم په وچه کې راوځي د اوبو نه او هم په اوبو کې ژوند کوي، کله په اوبو کې کله په وچه کې. د غوښې او د هګۍ نه یې خلک ګټه اخلي او غوښه یې ډېره خوندوره ده. دا بل تصویر کې وګورئ دا د شاتو مچۍ ده. د شاتو مچۍ ته په انګلیسي هونی بین وایي او په پښتو کې خو د شاتو مچۍ ده. نو او موږ ته ډېر خواږه او خوندور شات جوړوي. دا په کورونو کې په مخصوصو بکسونو کې ساتي او ګټه ترې اخلي. دا هم اهلي حیوان دی. او دا غوا ده. غوا د غوښې نه، د شیدو نه، د پوست نه، د ټولو نه موږ تاسو ګټه اخلو. اهلي حیوان دی او په انګلیسي کې ورته کاو وایي. کاو تاسو ګورئ ما دواړه درته لیکلي. کاو دا ډېره خوندوره غوښه لري او ډېرې خوندورې او ګټورې شیدې لري. او دا بل حیوان میږ دی. میږه یا ځینې خلک ورته میږ وایي، ځینې خلک میږه، او په انګلیسي کې ورته شیپ وایي. شیپ دا هم اهلي حیوان دی. موږ یې د شیدو نه، د پوستکي نه او د خوندورې غوښې نه ګټه اخلو. دا بل تصویر چې ګورئ وزه ده. وزه د وزې هم د غوښې، د پوستکي او د شیدو نه موږ تاسو ګټه اخلو. او دا هم اهلي حیوان ده او په انګلیسي کې ورته ګوټ وایي. ګوټ په پښتو کې وزه یا وزګوړی که نروي او په انګلیسي کې ورته ګوټ وایو. دا بل حیوان چې ګورئ دا هم اهلي حیوان دی، ښکلی حیوان دی. آس ورته وایو. آس د سپرلۍ دپاره په کار کیږي. چپ لاس ته وګورئ په انګلیسي کې ورته هارس وایو. هارس او په پښتو کې ورته آس وایو. زه پوهیږم چې تاسو ډېر خوښیږي آس. او دا حیوان وګورئ دا ښکلی حیوان دا سویه ده. سویه په انګلیسي کې ورته رابټ وایي. رابټ او دا حیوان په کورونو کې ساتل کیږي. اهلي حیوان دی. ځینې خلک یې د غوښې نه ګټه اخلي
او د پوستکینه هم خلک ګټه اخلي. یو بې آزاره او ښکلی حیوان دی سویه. او دا خو سپی دی، تاسو یې پیژنئ. زه پوهېږم تاسو سپی خوښیږي. په انګلیسي کې ورته ډاګ وایي، پښتو کې ورته سپی وایي. ګورئ چې که په سپي ملاس ووهه بیا نو خپل لاسونه پرې مینځئ چې کله کله مرض ته پیدا کیږي. او دا بل حیوان چې ګورئ دا حیوان پیشو ده. پیشو خو تاسو ډیره خوښیږي. په انګلیسي کې ورته کټ وایي او په پښتو کې ورته پیشو وایو. دا هم په کورونو کې خلک ساتي او ډیره یې نازوي. ګورئ چې که لاس هم وروړ بیا خپل لاس پرېمینځئ چې مریضان نشئ. د تاسو نننی درس هم دومره و. نور نو مو په خدای سپارم. د خدای پامان.